ساتلو دقه شانته به ساتو خو ته به دې ځای نه وځې بیا وایي لوښی چې یوړي د تور پنجاب تورې ګیدړې دومره مستې شولې راتلې د پښتونخوا د غره زمري مات کړو نو په دې سټیج باندې دا ولې وایي چې نامعلوم دي موږ ته خو د پلار قاتلان معلوم دي موږ ته د پلارانو قاتلان معلوم دي صرف کوم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه به یم کوم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه وم که چرې مړو مه دا زیری مې تر کوره راوړئ د تور پنجاب تورې ګیدړې دومره مستې شولې د تور پنجاب تورې ګیدړې دومره مستې شولې راتلې د پښتونخوا د غره زمري مات کړو هی هغه غیرتي پښتنو هی هغه ننګیالي پښتنو چې تاسو نه بچا سړی ووجلو تر نسلونو پورې به م خپله دښمني پالله خو نن نه پوهېږم چې په تاسو څه شوي دي چې تاسو نه خلک وجني او تاسو د هر مشر د خولې نه دا خبره وي چې نامعلوم دي او پلانکې دی او ډینګې دی او چې بیا چغه شي نو بیا آواز کې دا وایي چې یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے دا الله بندگانو په دې سټیج باندې دا ولې وایي چې نامعلوم دي موږ ته خو د پلار قاتلان معلوم دي موږ ته د پلارانو قاتلان معلوم دي صرف تپوس راته ترې وکړئ موږ سره سیاسي خبرې نشته صرف یو څو خبرې کول غواړم هغه خپله لایحه عمل کول غواړم باقي پاسونه او سیاسي او دغه تصویر فیسبوک باندې دا به د ډېرو خلکو لاړ شي او د ډېرو خلکو خوشحالي دې ته وي خو د شهیدانو د کور د وینو خبرې واورئ د دې اسانه علاج دی اسان حل دی تاسو شهاب الدین خان پیژنئ یو غیرتي او پښتون سړی دی د هغه علاقه ده د هغه په علاقې کې په یو نیم 2 کیلومیټرو کې ټک نشي د هغه د یارې نه کېږي ولې چې هغه خپل فرایض ادا کوي خپل فرایضو باندې کلک ولاړ دی د هغه په علاقې کې څوک ټوسک قدرې نشي کولی ستا په دې ځای کې چوڼې دي ستا په دې ځای کې خلک دي ستا سره په ګیر چاپېل ځای کې ولې ریحانځیب او خانځیب وغیره وغیره دا خلکان شهیدان کېږي وجه څه ده خپله چې کومه خپله چې کومه ذمهداري دي دغه ذمهداري نه اپناوې نه دغه ذمهداري په حق سره نه اوس هغه کې پوره کې نو لہذا دو ټوک خبره کوو دو ټوک یا خود امن د ریاست ذمهواري ده موږ ته د امن راکړي او که چېرې دی امن موږ ته نشي راکولی نو موږ د هغه شانته پرېږدي لکه مخکې څنګه موږ باجوړ ساتلو دقه شانته به ساتو خو ته به دې ځای نه وځې بیا وایي لوښی چې یوړي پاک پلیت پکې ځایدلی نشي دا باجوړ دی دې کې چې موږ دهشتګردي ختمو دهشتګردي بنیاد دې موږ نه لرې کړی شي موږ یې ختمو بیا که نه که چېرې ستا دا خیال وي چې ته بم وي زه بم وم او دهشتګردي بم وي دا باجوړ ولس دې نه نور ډېر زیات ستړی شوی دی او دا پښتانه ستړي شوي دي زموږ راتلونکي لایحه عمل مشران به یې جوړوي خو زموږ غیر سیاسي خلکو زموږ د شهداو د وینو والا خلکو ساده خبره ده یا خپل چې کومه ذمهداري ده هغه اپناو که موږ ته امن راکړه او که یا هغه ذمهداري نشي اپنامولی ته د دې ځای نه ووځه بیا موږ ته پرېږده چې ګوره امن راځي که نه راځي دقه ساده باده خبرې مو دي دقه ساده کیسې مو دي او بل وجنې مو په څه ګناه مو څه ده دا خلک دلته وایي چې زموږ معدنیات وړي ای باجوړیانو غریبانو خلکو ته مالدارانو ته نه یم دې معدنیاتونه دومره 1 روپۍ شی تاسو ته میلاو شوی دی دا خو مخکې موږ نه وړي دي اوس یې موږ نه وړي او بیا یې وړي دا خو سره سوال نه پیداویږي خو وجنې مو ولې ګناه مو څه ده صرف نسل کشي مو روانه ده والله پښتنو صرف د سر سړي د نه وړي عملي فیصله وکړئ عملي یو کار ته ودرېږئ